آیا شیعه کافر دي که مسلمان دي؟ د شیعه مذهب عقیده څه شي ده؟ د شیعه مذهب تاریخ څه شي دی؟ څه وخت چې اسلام په ټول دنیا کې سوپر پاور وو، په ټول نړۍ کې د اسلامي حکومت وو، نو په دې وخت کې يهوديانو د مسلمانانو د حملې څخه د بچ کېدو په خاطر باندې په ظاهره دوی اسلام راوړی او په پټه د اسلام دښمني شروع کړه، حتی چې دوی د صحابه په مابینځ کې جنگونه راوستل. د دې مذهب چې اول شروع وکړه، ابتدا وکړه، دا عبد الله بن سبا دا یو يهودي وو، د یمن سره تعلق درلودي، په ظاهر اسلام راوړي، د ځان یې غټ بزرګ جوړ کړي، لیکن وو تر ټولو غټ منافق. هغه شیعاګان چې هغه دا عقیده لري، هغه بالاتفاق هغه کافران دي، هغه د اسلام څخه بالکل وتلي دي. ګوره ور خبر واوري، خبره سره خلاصوي. هغه شیعاګان چې هغه وایي چې د قرآن کې تحریف سوی دی، قرآن کې رد بدل سوی، دا هغه قرآن نه دی لکه څنګه چې جبرائیل علیه السلام راوړی، دا هغه یوه د کفر عقیده ده. حالانکه قرآن چې څنګه جبرائیل علیه السلام پر نبی علیه السلام باندې نازل کړی دی، همدغه قسم موږ ته رسېدلی دی، په دې هېڅ رد بدل نه دی سوی. صحیح شولو؟ دویمه د دوی د کفر عقیده دا ده چې د جبرائیل علیه السلام سره څخه په وحي راوړلو کې غلطي سوې ده. اصل حق د نبوت د حضرت علي د په غلطۍ سره پر محمد صلی الله علیه وسلم باندې وحي نازل کړی دی، دا دوی د کفر عقیده ده. صحیح شولو؟ او دریم دوی د کفر عقیده دا ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات وروسته ټول اصحاب هغه مرتد سول، کافران سول، سوای د درو صحابه. دا دوی د کفر عقیده ده. دریم عقیده د کفر دا ده چې دوی پر حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها باندې د زنا تهمت لګوي، دا د کفر عقیده ده. نو هغه شیعاګان چې هغه د عقیده نه لري، چې دا د کفر عقیده نه لري، خالي داسې وایي چې موږ د حضرت علي رضی الله عنه سره مینه لرو، د حضرت حسن د حسین رضی الله عنهما څخه مینه لرو، او په ماتم کولو سره شیعه نه کافر کیږي، ماتم دی وکي، خو لیکن اصحاب ته شکنځل کول، اصحاب ته کافران ویل، او دا پر حضرت عایشه رضی الله عنها باندې د زنا تهمت لګول، دا کفري عقیده. ځکه د حضرت عایشه رضی الله عنها پاک دامنی، د هغه پاکوالی الله رب العزت په سورة النور کې په قرآن کې خپل آیتونه نازل کړي چې حضرت عایشه رضی الله عنها پاکه ده، ما په اسمانو کې د حضرت عایشه نکاح د نبی علیه السلام سره تړلې ده، نو هیڅکله د هغه ناپاکه نشي کېدلی. بیا هم شیعاګان پر دې باندې د زنا تهمت لګوي، لیکن کوم شیعاګان چې د کفر عقیدې نه لري، هغه بیا مسلمانان دي.